سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ 100 آیتونه. په اوله حصہ کې اوله مسله بیانوي اثبات التوحید. دویمه حصہ آیت 101 نه آیت 101 تر 106 پورې. په دویمه حصہ کې دویمه مسله بیانوي اثبات الرسالت. دریمه حصہ 109 نه 253 پورې. په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی. او څلورمه حصہ د آیت 254 نه تر اخره پورې په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اول حصہ چې 100 آیات دي دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول 100 آیتونه. په اول باب کې بیانو دا غدریو ډلو کم چې مخکې فاتحه کې ذکر وو، خوالته اجمالاً ذکر شوی او دلته په تفصیل کولو. بیا ورپسې دویم باب د آیت نمبر 21 نه تر آیت 1 پورې. په دویم باب کې هغه اصل مقصدی مسئله بیانوله د دې صورت د دې حصے چې هغه اثبات التوحید په عنوان د عبودو خو په خطاب عام سره. بیا دریم باب د دې حصے د آیت 40 نه تر آیت نمبر 90 پورې. په دریم باب کې هماغه اثبات التوحید دی په عنوان د عبودو خو خطاب دلته خاص دی، بنی اسرائیل خاص کړي دي. بیا د دریم باب په دې کې شپږ خطابات کوي بنی اسرائیل ته. خو اول رکو به طور تمهید راوړي. په تمهید کې شپږ خبرې کوي. درې خباثات ذکر کوي د یهودو: تحریف، کتمان حق و ترک عمل. او درې صفات ذکر کوي د مؤمنانو: صبر، صلاة او ایمان بالآخرت. بیا د آیت نمبر 29 نه خطاب اول شروع کیږي تر آیت نمبر 2 پورې. په دې اول خطاب کې بیان کوي د اته نعمتونو 2 نقمتونه او تتمه بالترغیب. پاغته نعمتونو کې مونږه 4 نعم وضاحت سره بیان کړي دي. اول نعمت نجات من فرعون، د فرعون نه تاسو له نجات درکړي دی او بن اسرائیلو. نو عبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي. دا ذکر کوي پایت نمبر 150 کې. بیا دویم نعمت نجات من الغرق 50 آیت کې. ورپسې آیت د ډوبېدو نه مې بچ کړئ، عبدوا ربکم، د خپل رب عبادت کوي کنه. بیا دریم نعمت ذکر کئی
عفو عن القتل آیت 54 کی چې تاسو نه ما سزا عفو که سزا می تاسو نه لري که چې هغه قتلیدلو نو عبدو ربکم د خپل رب عبادت کوي کنه. بلکې دریم نعمت اعطاء الکتاب و بیا څلورم عفو عن القتل. دریم نعمت 53 کې اعطاء الکتاب قانون مم در کړو نو عبدو ربکم د خپل رب عبادت کوي. دا څلور نعم تر دې ځای مونږ بیان کړی دی. کوشش کوي دا خلاصه روزانه بزوي ما د زړو بابونو به کله کله تفصیلی ویم خو نور به همداسې پې تیریږم هغه مقصدي خبرې به پکې کوم او چې کوم نوی باب زمونږ شروع وي په هغې به روزانه همداسې راځم. نو که بالفرض تاسو دا یادویم نه صرف تاسو ورته غوږ کېدي دا به تاسو ته خپله یاد شي. خو کوشش دا کوئ چې ځان سره کاپی کې یا قرآن مجیدونو کې د هر یو آیت مخې ته دا غټې غټې خبرې لیکئ. لکه اوس دا څلور نعمتونه د هر یو آیت مخ ته لیکئ تاسو. دا به وروستو بیا ډېره فایده درکړي. څلور نعم تر دې ځایه مونږ بیان کړی دی. د پنځم نعمت دپاره تمهید په آیت 55 کې مونږ بیان کړی چې په هغه تمهید کې تخویف ورکولو دی بن اسرائیلو ته. نو تمهید مونږه بیان کو پرونی سبق کې. په تمهید کې تخویفو چې پاغي عذاب الله نازل ک او هغه ټول خلک مړکل ټول هلاک شول. نوس د نعمت ذکر کوي باری تعالی چې پس د دې هلاکت نه پس د دې مړیدونه په دې دنیا کې ما هم په دې دنیا کې تاسو له دوباره ژوند درک. دا یو ډېر عظیم نعمت دی. دا ژوند ملاویدل دی ته در اصل یو موقع ورکولو چې تاسو سره اوس هم موقع ده چې تاسو د آخرت دپاره خپل هغه محنت وکئ. که همداسې الله تعالی پرېښودي او دا خلک الله نه خو چا تپوس نشو کولی همداسې به پراته ومړه بس ختم بو او په حالت د ارتداد عن الدین چې تقریبا نږدې شوي ورته په هغه حالت کې به دنیا نه تلي. والله تعالی په دې باندې انعام وکړو چې دا خلک واپس دوباره را ژوندي که په همدې دنیا کې او دې خلکو ته الله تعالی بیا یو موقع ورکړه د دې دپاره چې دوی عمل وکړي او دې قیامت کې کامیاب شي. نو دا پنځم نعمت دا عنوان دی د دې آیت او عنوان څه شی دی؟ حیات بعد الممات. په دې آیت کریمه کې دا پنځم نعمت دی حیات بعد الممات. 50 آیت د سورة البقره چې الله تعالی په دې خلکو باندې بیا یو انعام وکړو چې مړېدونه پس دا خلک دوباره ژوندي کړه. خدای یاد وساتئ چې دا ژوند په همدې دنیا کې و مرګ په ماغزي کې راغی دوباره الله تعالی دا خلک ژوندي کوي انشاءالله. مفصل دا واقعه به بیا تاسو ګورئ په سورة الاعراف کې یو سل 55 خوشا کې هلته به بیا دا واقعه تفصیلی راځي. اوس بطور نعمت الله ذکر کولو ځکه مختصر ذکر کړی دی. نو دا یاد وساتئ اعراف کې به د دې بیا ډېر وضاحت کوو. دا پنځم نعمت چې دلته ذکر کوي حیات بعد الممات په دنیا کې ژوند ورکول پس د مرګ نه. دا یو داسې نعمت دی په دې نورو نعمو کې چې دا خرق عادت دی. خرق عادت خا را قاف قلمی قاف سره لیکل کېږي. خرق عادت د خا فتح سره لوستل کېږي زبر سره. خرق عادت نه دی دا خرق عادت یعنی د عادت خلاف د اصول خلاف د قانون خلاف. قانون خدا دی چې په دنیا کې یو ځل مرګ راشي نو دوباره بیا ژوندي کېدل نه وي
خو دلته باری تعالی د هغه اختیار دی چې څه کوي څوک ترې تپوس نشي کولی. نو الله تعالی په دې ځای کې دوی له حیات ورکړی بعد الممات، خدا خرق عادت و د عادت خلاف. نو دا په دې الله تعالی یو نعمت وکړو چې دوباره دی له ژوند ورکړو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم، بیا بعثناکم پورته مکړی تاسو یا ژوندی مکړی تاسو، من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون، لعلکم خامخا تاسو تشکرون شکرگزار شي، یعنی تابعدار شي د الله. آیت کی ذکر کئی پنځم نعمت حیات بعد الممات، مرگ نه پس می تاسو له ژوند درک دی د پاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ، یعنی تابعدار شئ. یہ تابعدارۍ له می ژوند درکړی دوباره. نو چې اوس الله تعالی در باندې دوره غټ انعام احسان وکړو چې موت نه پس دوباره ژوند درک، نو اعبدوا ربکم، او بدبخت اوس خو د خپل رب عبادت وکړئ کنه. یا کدی موجودو ته خطاب شي چې کم مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم سره، نو دوی له خطاب داسې دی چې ستاسو مشران مرګ پر راغلی او دوباره الله په دې دنیا کې ژوندي کړي دې دپاره چې دوی د الله تابعدار شي او بدو مسله ومني. نو موجودو تاسو خدا حالات لیدلی، تاسو ته بیان شوي دي، تاسو خدا مسله د عبودو ومنئ کنه. دا پنځم نعمت دا هم هغه عبودو مسلې د پاره ذکر کوي. د دې حصے هغه اصل مسله مغه زیات ساتي، هغه عبودو ربکم مسله د 21 آیت چې عبادت کوي در خپل. ځکه د دې حصے مقصد مونږ دا بیانو چې مقصد د اثبات التوحید د الله یووالی ثابتول. نو دا چې څومره بابونه تاسو ویني، څومره خبرې ویني، دا ټول به د عبودو ربکم نه تاویږي، دا ټول و د عبدو ربکم نه طواف کوي. ثم بعثناکم، بیا ثم یعنی د دې مرګ نه پس چې الله په تاسو باندې صاعقه تندر راوغورځو، تاسو مړه شوئ، نو ثم د دې مړېدو نه پس بعثناکم پورته مې کړئ تاسو یا ژوندي مې کړئ تاسو. باس نفس د لېږلو ته وایي، باسا نفس د لېږلو ته مانا لکه د دوی ارواح الله دوباره راولېږلو او دوی ژوندي کړل. روحونه خو د دې نه قبضه شوي وو، مړه شوي وو ټول، خو الله تعالی د دې ارواح واپس په دې راولېږلو او دا خلک یې څه کړه، دا یې ژوندي کړه. دا راپورته شول. ښه په مسله ځان پوه کړئ. په دې مرګ راغلی او دا مرګ میاد ساتئ، حقیقي مرګ روح د بدن نه جدا شي او څنګه چې عام خلک مړ کیږي، خو د دې ارواح الله تعالی دوباره د دې اجساد ته راولېږه چې څنګه روحونه راغلل دي په خپل ځای واپس ودرېدل، لکه څنګه چې مونږ ژوندي یو. ګورې په مسله ځان پوه کوئ چې روح کله واپس دی جسد ته راشي، دا جسد واپس پورته کیږي څنګه چې اوس دا جسد موجود دی زمان. سوال اوس دغه مبتدینو نه دا دی چې تاسو وایي کله مړی په قبر کې خښ شي او خلک تلاړ شي، روح واپس دی جسد ته راځي، نو بیا خو په کار دی د قبر نه چغې شروع شي او قبر دوباره کولو کې ولې مړی ژوندی شه که نه واپس. یاد وساتئ روح چې یو ځل قبض شي د دې راتګ دوباره دنیا ته نه وي تر دې چې قیامت قایم شي. قیامت چې څنګه قایم شي دا ارواح دوباره د اجسادو ته بیا الله تعالی را خوشي کی. نو چې څنګه اجسادو ته راشي د قبرونو ته وردن نشي، قبرونه به کولاو شي داسې د دې مولخانو غوندې چې په پټو کې او کاڼې وګورځي ګټه او مولخان ته دا شان را ټوب کی. په دې ترتیب سره دا ټول مړي به د دې قبرونو نه را ټوب کی راوبځي. نو د دې ځینم دا ثابتېږي چې د روح پر راتلو سره جسد دوباره جسد عنصري دا
حرکت کوي، تصرف پکې پیدا کیږي، دا اوچتیږي، دا پاسیږي، دا ګرځي. دا عقیده غلطه ده چې قبر کې مړی کېدی نو روح راشي، بیا خو پکار دی را پاسیږي، دی وګرځي، دی ژوندي شي. ثم بعثناکم، نو باس نفس د لیږلو ته وایي، نو معنی د دې روحونه الله تعالی دوباره د دې روحونه راولېږه او دې څه شول؟ ژوندي شول. یا باس معنی پورته کول هم دی، ژوندي کول او پورته کول دواړه معنی کولی شي. ښه دې وجې ما دواړه معنی وکړه. ثم بعثناکم، بیا مې ژوندي کړی تاسو، یا ثم بعثناکم، بیا مې پورته کړی تاسو، من بعد موتکم، پس د مرګ ستاسو نه، من بعد موتکم، پس د مرګ ستاسو نه. موت نه مراد دلته کم یو موت دی؟ حقیقی موت دی او که غیر حقیقی؟ موت نه مراد دلته حقیقی دی. ښه دانه چې غیر حقیقی معنی بیهوشی پیراله، نو بیا نعمت څه شو؟ بیهوشه چې سړی شي نو لازمه خبره ده چې هغه به دوباره واپس خپله پورته کېږي، نو بیا دا نعمت د کوم خوانه راغی؟ دا څه نعمت شو؟ دا خوړو نعمت نشو، دا خو انعام نشو. موت نه مراد دلته حقیقی موت دی، حقیقی مرګ پې راغلی، خو دوباره چې روح خرق عادت راغلی دی جسد ته، نو دا اوس نعمت شو. موت حقیقی موت شخه. او دی موت ته دا موت بل خبره میادو ساتي چې دا موت مؤجله هم نوخه. مؤجله هغه موت ته ویلی شي چې اجل راغلی، یعنی وخت نیټه مقرر شوي، د دې نیټه لا نه و مقرر، په دې باندې الله حقیقي مرګ راوستو. دا موت مؤجله نو، بلکې دا موت د عقوبتو. ګور یو خبر ما وکړه، موت دلته حقیقي موت، حقیقت کې مرګ پې راغلی، روح د جسد نه جدا شوی. دویم دا موت مؤجله نو، بلکې موت د عقوبتو. موت مؤجله هغه چې د هغې وخت مقرر شوي، نیټې پوره شوي، نو دا هغه موت نو، دا موت د عقوبتو. الله تعالی دوباره پورته کولو، دوی له الله تعالی یو پند نصیحت ورکول غوښتو، او دای به طور انعام ورته وړاندې کړي چې دا ما په تاسو انعام وکړو. لکه په یو سړي باندې مرګ راشي او هغه په سترګو مرګ وویني، دا دغه وویني ملک الموت، کیفیت د مرګ، ذایقه د مرګ وڅکي، او هغه الله دوباره واپس ژوندی کړي. تاسو څه وایئ چې هغه به بیا دنیا کې چېرته داسې غلط کار، د ګناه کار وکړي؟ لنډ مثال، خوب ویني انسان کله کله، په خوب کې دی جهنم وویني، دی اور وویني، نو څومره موده صرف د هغه خوب تاثیر پې وي، هغه اثرات پې وي. نو الله تعالی خو په دې حقیقي مرګ راوستو، د دې ارواح د اجسادو نه ملک الموت جدا که، فرښتې ولیدي، پس د دې نه دوباره ارواح ورته اجسادو ته راوسته، دې دپاره چې دې پند او نصیحت واخلي او دا به طور انعام پې الله وړاندې کړي او دې مسله د عبودو ومني. الله فرمای ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا مې ژوندي کړی تاسو، پورته مې کړی تاسو پس د مرګ ستاسو نه. بله خبره یاد وساتئ، دلته دا بعث بعد الموت دا معجزه هم د موسی علیه السلام یو بطور انعام الله تعالی دی له ژوند ورکه دوباره پورته. دویم دا بعث بعد الموت د دی د مړېدو نه پس دوباره پورته کېدل، دا د موسی علیه السلام معجزه هم شوه. تاسو به وایئ چې الله فرمایي بعثناکم، ما پورته کړی دی، الله وایي ما پورته کړ، نو دا بیا معجزه. سوال بیا وروسته وکړئ، زه به جواب درکړم انشاءالله. چې الله فرمایي بعثناکم، ما پورته کړی تاسو، الله پورته کړ، نو معجزه د موسی علیه السلام څنګه شوه؟ د دې جواب یاد وساتئ. سوال ګوره دا و چې الله وایي ما پورته کړ، نو ما دې ذکر چې دا معجزه د موسی علیه السلام، چې الله پورته کړې معجزه د موسی څنګه شو، دا یو سوال دی.
د دې جواب سورة الاعراف کې به انشاءالله راشي 155 آیت کې 155 آیت 155 چالته موسی علیه السلام د الله نه دعا غوښتې دعا یې کړې چې الله دا خلک ژوندي که زه به دغه وروستو خلکو له څه جواب ورکوم چې دا مړه شول نو د دعا د موسی علیه السلام نه پس دا خلک الله دوباره ژوندي کړي دي دې وجې نه موږ وایو چې دا معجزه شوه د موسی علیه السلام معجزه دا وګورئ عجز څه ته وایي چې د یو څیز نه عاجز وي معجزه دې نه پیغمبر خپله عاجز وي خو هغه د الله نه وغواړي الله ورله وښیي الله ورله وکړي لکه عیسی علیه السلام د هغه یو معجزه وه مړي به یې ژوندي کول خو څه به وی قوم باذن الله پاسه په امر د الله هغه هم عاجز و دې څیز نه خو د الله په امر الله به امر وکړو چې پاسېږي هغه به پاسېدو خو د عیسی علیه السلام موجودګۍ کې به وشو دې وجې د هغه معجزه ورته ویلی شي نو دا هم د موسی علیه السلام په دعا د هغه په موجودګۍ کې دا خرق عادت کار شوی دی دې وجې دا معجزه شوه د چا د موسی علیه السلام نو الله فرمایي ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا مې پورته کړی تاسو ژوندي مې کړی تاسو پس د مرګ ستاسو نه بله خبره یاد وساتئ امتیازاتو کې ما تاسو ته ویلي چې په دې سورة البقره کې دا یو داسې سورت دی یو عجیبه سورت دی چې په دې کې 15 واقعات داسې بیانوي چې خلق یا مخلوق مړه شوي دي خو الله دوباره ژوندي کړي هم دې دنیا کې 15 واقعات دا امتیازاتو کې موږ بیان کړی دی او یاد کړئ چا درنه سوال وکړو په قرآن کې کوم سورت دی 114 یو سلسلو څوارلس سورتونه دي که نه تا ته وایي چې هغه کوم سورت دی چې په هغې کې 15 واقعې داسې بیان شوي دي چې په هغه واقعاتو کې مړي الله په همدې دنیا کې واپس ژوندي کړي دي نو تاسو به ورته څه وایئ سورة البقره نو یو آیت ورل دا یاد وساتئ 55 دا اوله واقع دویم واقع به انشاءالله تعالی مخکې راشي نږدې دی 83 آیت کې 73 کې د قتل النفس واقع ده دا هم د بني اسرائیل واقع ده 83 کې کذالک یحیی الله الموتى چې الله تعالی دلته مړی ژوندی کړی دوه شوې دریم واقع هم دې صورت کې به انشاءالله راشي 243 کې 243 243 آیت 243 کې دریم واقع ده چې یو قوم الله هلاک کړی فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم الله ویلی دي چې مړه شي بیا یې ژوندي کړي دي دا دریم واقع 243 243 کې او بیا څلورم واقع انشاءالله هغه به وګورئ 259 کې 259 آیت چې دا واقع ده د عزیر علیه السلام چې الله تعالی مرګ پې راوستی دی فاماته الله 100 عام نو مړ کو الله دله 100 کاله ثم بعثه بیا یې پورته کاغله دا څلورم واقع د حضرت عزیر علیه السلام چې مړ شوی هم دې دنیا کې واپس الله ژوندی کړی دی پنځم واقع هم دی عزیر علیہ السلام واقع پسی 260 کی 260 نمبر آیت کی الله دلته ذکر کړي واقع د ابراهیم علیہ السلام چې مارغانی نیولی هغه مړکړي چټنی کړي خپلو کې خلط کړي داغي حصے راغستې په مختلفو غرونو یخي خو بیا هم د الله په امر ویلې فسرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن یاتینک سعیا بیا ورته غږ کړی د الله په امر ټول مارغان واپس ژوندي شوي دي راغلي دي نو دلته مخلوقات مړه شوي الله ژوندي کړي نو دا 15 واقعات په دې صورت کې د دې د امتیازاتو نه یو امتیاز دی نو اوله واقعه هغه نننی سبق کې مونږ ولستو چې هغه څه شو باس بعد الموت د بني اسرائیلو لعلکم تشکرون الله فرمایي چې حیات می تاسو له درک پس د ممات نه پس د مرګ نه داغی علت سو داغی وجه سوا نو علت وجه باری تعالی دلته ذکر کئی لعلکم تشکرون صدا پارا خامخا تاسو تشکرون شکر ادا کئی د الله
شکر ادا کولو نه مراد دا نه دی چې په خولې باندې وي یا الله شکر دی الله شکر، نه شکر ادا کولو نه مراد دا چې د الله تعالی هر یو خبره د دې نه بعد مني، او خاص کر کومه خبره اعبدوا ربکم لعلکم تشکرون. دا لعلکم تشکرون 52 کې تیر شوی 52 نمبر آیت کې، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، التم لعلکم تشکرون ویلو. دا یاد ساتي التا ذکر و د عفو بعد از ارتداد، پس د ارتداد نه د عفو بیانو، او دا موجب د شکرو چې الله تعالی په دور رحم کو چې هغه ارتداد هم اختیار کړو د دین نه وړېدلیو، خو الله په بیا احسان کو ا ګناه ورته عفو او دې لپاره چې دې د الله شکر ادا کی، نو د عفو هم موجب د شکر. اوس دلته دا باس بعد الموت دا هم موجب دی د شکر، چې الله تاسو د مرګ نه پس ژوندي کړی دوباره، نو دا هم موجب دی د شکر چې تاسو شکر ادا کړئ د الله. ولی الله یو بل موقع تاسو له درکړه چې تاسو سو کوي، تاسو د الله تابعداري وکړئ، د کمی مسلې د وجې چې هلاک شوي هغه مسله ومنئ. لعلکم تشکرون، خامخا تاسو شکر ادا کړئ، یعنی تابعدار شئ د الله. دا 5 نعمتونو. ورپسې آیت کې 2 نور نعم ذکر کوي الله تعالی. شپږم اوم یو تذلیل الغمام، پتا سو باندې می سورې راوسته او د وریځو. اوم انزال المن والسلوى، تړنجبین او مړزان تیار خوراکونه می درللی ګلو. معنا دا ده چې ژوندۍ می کړی د مرګ نه پس، نو بیا می تاسو لا مکان درکو د اوسېدو د پاره ځای، هغه ځای کومو د وریځو د لاندې سوري وي خولي خولي ځایونو. صرف ځایونه می در نه ک، تاسو له ما تیار خوراکم درولې ګلو، من او سلوا می درلې ګلو د دې د پاره چې تاسو بدو دا مسله ومني. دا 2 نعمتونه دي. نو پدیم لک بیان شته، وضاحت شته، په دې درس کې امکان نشته د دې چې دا مونږ وکړی شو. ان شاء الله دا باینده سبق کې بیا مونږ بیان کو. ترجمه کوم وکړي دي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او کله چې ویل تاسو یا موسی او موسی، لن نؤمن لك حتى نرى الله، لن نؤمن چری تصدیق نکو لکه ستا د خبرې، حتی تر دې نرى الله چې وینو الله جهرتن ښکارا. فاخذتكم الصاعقه، نو اونیولو تاسو لره الصاعقه تندر، وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل چې دا تندر در باندې راغی، مړه شوي. ثم بعثناکم، ثم پس د دې مړېدونه بعثناکم ژوندي مې کړی تاسو، پورته مې کړی تاسو، من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ د الله، یعنی تابعدار شئ د الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.